بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې تاسو واوریدل چې د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې تل به د بل چا په ملامته کولو باندې لاس نه پورته کوي، خوله به د بل چا په ملامتیا باندې نه پرانیزي. د ابن هشام سیرت لیکي چې د هجرت په 8م کال رومیانو یو جراره لښکر د جنگ لپاره تیار که او د شام له پولو یې حرکت وکړ. دا هم په یو روایت کې شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لښکر د جنگ لپاره تیار که او مخ په وړاندې حرکت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رومیانو د لښکر په اړه خبر کړی شو، نو 3000 لښکر یې په وسله سنبال کړ. د جنګیالیو سره په وداعي خطاب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ستاسو لپاره به مشر زید بن حارثه وي، که هغه شهید شو جعفر بن ابي طالب مو مشر دی، او که هغه هم شهید شو نو بیا به عبدالله بن رواحه ستاسو مشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر سره د رخصتولو لپاره ووت او د تګ په حالت کې به یې ویل الله رب العزت دې ستاسو ملګری شي، هغه دې ستاسو دفاع وکړي او روغ رمټ دې تاسو راستانه کړي. د شهادت لوی شوقي سرشار عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه فرمایل لکننی اسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا. مګر زه خو د رحمان ذات څخه د مغفرت سوالګیر یم او د ژور زخم سوال کوونکی یم، داسې زخم چې د وینې رود د باندې راوباسي. او دا یې هم وفرمایل د قوي قاتل د نیزې د ګزار سوال کوونکی یم، داسې ګزار چې سینه څیرې کړي زیګر او کلمې د باندې راووځي. او دا یې هم زیاته کړه او کله چې خلک زما مړي سره خوا کې تیر شي نو ووایي ای جنګیالیا الله رب العزت تا ته هدایت وکړ او تا هدایت وکړ. اسلامي لښکر د موته له اړ څخه ووت او شام ته په رسېدو سره په معان کې تم شو. کله چې په معان کې تم شول هلته ورته معلومات وشو چې د روم پادشاه هرقل 100,000 لښکر سره یو ځای رارسېدونکی او د عربو د نصراني قبایلو 100,000 جنګیالي هم له هغو سره یو ځای شوي دي چې له امله یې د رومیانو شمیره 200,000 شوې ده، یعنې 2 لکه لښکر. مسلمانانو چې تحقیق وکړه نو خبره رښتیا راووتله. مسلمانان 2 شپې د مشورو لپاره په معان کې پاتې شو. ځینو یې مشوره ورکړه چې باید نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خط په وسیله د دښمن له شمېر څخه خبر کړي تر څو یا له مرکزه مرسته راولیږي او یا هره پریکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه موږ به پرې عمل وکړو. په دې خبره ډېرې خبرې وشوې. په همدې وخت کې عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه پورته شو او په لوړ آواز یې وویل ای زما د قوم وګړو، قسم په الله د کوم شي څخه چې تاسو اندېښنه لرئ د همغې لټې پسې راوتلي وئ، هغه د الله رب العزت په لار کې شهادت دی.
تاسو ترې تیښته کوئ. موږ خلکو سره د شمیر د ډیروالي له امله جنګ نه کوو، بلکې د هغه دین پر مټ او قوت ورسره جنګ کوو چې الله رب العزت ترې یوازې موږ برخمن کړي. مخ په وړاندې لاړ شئ. په دواړو صورتونو کې به زموږ پایله کوي، یا به مو فتح په برخه شي او یا شهادت. د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه له جوش او ولولو څخه ډک تقریر د صحابه و کرامو جذبې او ولولې راوپارولې. مخ په وړاندې حرکت مخ په وړاندې لاړ تر دې چې په موتنومي ځای کې تم شو. رومیانو دومره ډیر لښکر تیار کړی و چې د مقابلې تاب یې پرته له مسلمانانو په بل چا کې نه و. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه لښکر چې په موته کې تم شو زه په هغه کې وم. کله چې مشرکان موږ ته نږدې راغلل نو موږ د هغو په لیدو ګوته په غاښ پاتې شو. رومي لښکر په غشو او لیندیو سمبال و، خولونه او زغرې یې اغوستې. د اس غلونکو خو هیڅ شمار نه و. داسې یو جراره لښکر و چې د مقابلې کولو تاب یې په هیڅ چا کې نه و غیر له مسلمانانو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي ثابت بن ارقم راته ویلې ګمان کوم چې تا ته لوی لښکر تر سترګو کیږي. ما ځواب ورکړ هو. هغه راته ویلې آیا ته په بدر کې له موږ سره نه وې؟ موږ د ډیروالي له امله بریا نه ترلاسه کوو، بلکې د هغه دین پر مټ او قوت ورسره جنګ کوو چې الله رب العزت ترې یوازې موږ برخمن کړي. ابو هریره فرمایي له دې وروسته دواړه لښکرونه سره ګډوډ شول. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه چې د اسلام بیرغ په لاس کې و په پوره زړورتیا او میړانه جنګ کاوه. په هغه باندې د غشو او د نیزو باران جوړ. هغه شهید شو او په ځمکه پرېوت. له دې وروسته جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی او د حضرت علی کلم الله وجهه ورور په همت او زړورتیا سره له خپل سور اس څخه کوز شو او په یو منډه یې بیرغ پورته کړ. جعفر بن ابي طالب د دښمن په صفونو کې ورګډ شو او په هغوی کې تباهي ګډه کړه او د هغه په ژبه دغه اشعار د پاک جنت قرب او د هغې یخ او خواږه مشروبات څومره راحت بښونکي. دا جعفر بن ابي طالب ویل یا حبذا الجنة واقترابها طیبة وباردا شرابها. جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په ښي لاس کې بیرغ نیولی. د جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ښي لاس په جنګ کې پرېږ شو. هغه مبارک بیرغ په چپ لاس کې د دشمنانو لخوا د جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چپ لاس هم پرې شو. نو په پرې شوو مټو یې بیرغ سینې پورې کړه او تر آخرۍ سلګیه پورې پرېوتلو ته پرېنښود. آخر جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم د مشرکینو لخوا په شهادت ورسېد. د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وینا ده چې په هغې ورځ ما د جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په بدن باندې د تورو او نیزو له 50 څخه ډېر زخمونه او پرهرونه وشمارل چې یو یې هم په ملا نه ولګېد. دې ته وایي غیرت، دې ته وایي بهادري او شجاعت. الله رب العزت جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته د دواړو مټو او د دواړو لاسونو په بدل کې 2 وزرونه ورکړل چې په جنت کې هرې لورې ته پرې وغواړي الوتلی شي. الله اکبر. یو ظالم رومي په جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د تورې داسې ناکاره ګزار وکړ چې د هغه بدن یې په منځ کې 2 ټوټې. د جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه وروسته بیرغ عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه په لاس کې هغه په اس باندې سپورو مخ په وړاندې حرکت کوو او د خپل زړه په مایله کولو سره یې هغه مقابلې ته مایله کوو. کله چې زړه انکار وکړ نو ده وویلې ای نفسه
ما قسم کړی چې ته به لاندې کیږې، ته باید لاندې شي او یا به مجبور کړی شي. خلکو په یو ځل پاڅون کړی دی، نو زه تا ولې له جنت څخه ویرېدونکی وینم. له دې وروسته ورته د دواړو ښاغلو شهیدانو زید او جعفر رضی الله عنهما شهادت ور یاد شو، نو ویل ای نفسه که ته قتل نه شوې نو آخر به هم مړ شي. مرګ خو په مجاهیر کې درته لیکل شوی دی، نن ورځ ورسره مخ شوی. هره غوښتنه چې کوي ترلاسه به یې کړې، که د هغو دواړو په څیر کار وکړې نو هدایت به دې راوړي. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا وویل او له خپل اس څخه کوز شو، مضبوط ودرېد. د کاکا زوی د غوښې یو هډوکی په لاس راغی او ده ته یې وویل دا وخوره او ملا کلکه کړه. د جنگ دا ورځ پر تا سخته شوې ده. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه له هډوکي څخه غوښه راښکله. د خلکو له خوا چې شور تر غوږو شو، نو هډوکي ته په لیدو سره یې ویلې او ته تر اوسه پورې په دنیا کې؟ دا یې وویلې او هډوکی په ځمکه ګزار که، توره یې راواخیستله او د دښمن زیږه کې ور دننه کړه او تر دې جنګ کوه چې دا هم په شهادت ورسېد. د بیرغ غورځېدل و چې د مسلمانانو ترمنځ اضطراب خپور شو. اسونه و چې بیرغ به یې تر پښو لاندې کوه او په دوړو کې لړل شوی به یې پرېښود. ثابت بن ارقم رضی الله تعالی عنه چې دا منظره ولیده، نو منډه یې کړه، بیرغ یې په لاس کې پورته کړه او په لوړ غږ یې وویلې مسلمانانو بیرغ دا دی، په یو کس باندې اتفاق وکړه. کومو خلکو ته چې دا غږ ورسېد هغو وویلې هم ته زموږ مشر یې. ثابت بن ارقم ورته وفرمیل نه، زه دا ذمهواري نشم پورته کولی. خلکو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خواته اشاره وکړه. خالد رضی الله تعالی عنه بیرغ په لاس کې واخیست او ناکاره جنګ یې شروع کړ. پخپله خالد رضی الله تعالی عنه وایي چې د موته په ورځ زما په لاس کې 9 تورې ماتې شو. اوس نو ګورو چې خالد بن ولید څه کړي دي، خو دا اورو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. له دې وروسته خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر سره یو ځای شاتګ اختیار کړ. رومیان هم خپلو کیمپونو ته ستانه شول. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ویره درلوده که د شپې لخوا لښکر سره مدینې منورې ته روان شي نو رومیان به ورپسې شي. چې سهار شو نو د لښکر ترتیب یې بدل کړ. مخکیني کسان یې شاته کړل او شاتني کسان یې رامخکې کړل. جنګ پیل شو او رومیانو مخ په وړاندې تګ پیل کړ. کله چې رومیان مخ په وړاندې لاړل، دوی له نوو څیرو سره نوي بیرغونه ولیدل. ځکه خالد بن ولید مخکیني کسان وروسته کړي ول او وروستني کسان یې مخکې کړي وو. نو په لیدو سره یې رومیان اندېښمن شول او ویل د شپې لخوا دوی ته مرسته راغلې ده. دا خبره وه چې د دوی مورالونه سست او مات شول. د دوی په زړونو کې رعب او ویره پرېوتله. مسلمانانو د دوی له دې حاله ګټه پورته کړه او هغه لوی لښکر یې د مرګ کندې ته ګزار کړ. د ورځې په وروستۍ برخه کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خپل لښکر راټول کړ او مدینې منورې طرف ته روان شو. مدینې منورې ته چې ورسېد نو کوچنیان ورته په منډو منډو مخې ته راغلل. ښځې هم مخې ته راغلې. د مدینې اوسېدونکو به خاورې راخیستې او جنګیالیو طرف ته به یې پاشل او ویل به یې ای فراریانو، ولې د الله رب العزت له لارې څخه راتښتېدلي یاست؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوهېده چې لښکر سره یوازې همدغه یوه لار وه چې اختیار کړې وه. یوازې همدغه لار د دوی په وس کې وه. نو ځکه یې د دوی د دفاع کولو په مخه وویلې دوی مفروران نه دي بلکې بیرته حمله کوونکي دي انشاءالله. اصله مقصد ته راځو چې زر به د چا په ملامتولو باندې خوله نه پرانیزئ، لاس به نه پورته کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدې خبرې په کولو سره خبره ختمه کړه. رښتیا هم هغو زمریانو انسانانو بېغتوب او لنډون نه و کړی. په هر حال هغوی انسانان ول او د معاملې دروندوالی د هغوی له همت څخه پورته و
نو د ملامته کولو یې هیڅ ګټه نه وه. همدغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دایمي کړنلاره. همدارنګه ابن هشام لیکي په خپل سیرت کې کله چې د مکې مشرکین له دې خبرې څخه خبر شول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی لښکر سره د مکې فتحې لپاره را روان دی، نو د هغوی په منځ کې ویره خپره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم له لښکر څخه وړاندې یو کس ولیږه چې د مکوالو ترمنځ خبر خپور کړي. چا چې د کور دروازه بنده کړه او په کور کې کېناست هغه لپاره امن دی. څوک چې جماعت ته لاړل هغه لپاره هم امن دی، او څوک چې د ابو سفیان کور ته ورغی نو هغه لپاره هم امان دی. د دې خبرو په اورېدو سره په قریشو کې ګډوډي جوړه شوه. د قریشو څو تنه شهسوار د اسلامي لښکر مخې ته ورتلل. قریشو منع کړل. له دوی څخه څو کسان په خندمه نومي یو کور کې سره راټول شو. صفوان بن امیه، اکرمه بن ابي جهل او سهل بن عمر هم په دې کسانو کې شامل. دوی د جنگ د تیاری لپاره نور کسان هم په خندمه کې راټول کړي. مکې مکرمې ته د اسلامي لښکر له راتګ څخه وړاندې حماس بن قیس خپله وسله جوړوله. یوه ورځ ترې خپلې مېرمنې پوښتنه وکړه چې ته دا وسله ولې جوړوي؟ هغې په ځواب کې ویل د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو لپاره. مېرمنې ورته وویل قسم په الله زه فکر نه کوم که د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو د مقابلې لپاره به څوک راټول شي. حماس بن قیس په جوش کې راغی او ویل والله زه امید لرم چې د هغوی له ډلې څخه به یو څو تنه ستا خادمان کړم. دا د لویه خبره. اوس یې بیا وروسته حال ته ګورئ چې وروسته څه کوي. بیا یې سینه پراخه کړه او دا یې وویلې که هغوی همدا نن هم راشي نو ماته څه تکلیف دی. دا د مکمله وسله پرته ده، تیره نیزه راسره پرته ده او 2 دانې تیرې پرې کوونکې تورې هم راسره پرتې دي. حماس بن قیس له کوره ووت او د خندمه په لور ورغی چې هلته نور ملګري هم راټول شي. ډېر ژر د دوی ټکر د مسلمانانو له یوې داسې ډلې سره راغی چې مشري یې سیف الله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه کوله. جګړه شروع شوه. بهادرو خلکو یو پر بل باندې پرله پسې حملې کولې. شپه تیره نه وه چې د څو تنو مشرکانو له مړو څخه څلی جوړ شو. حماس بن قیس چې دا حال ولیده نو اکرمه بن ابي جهل او صفوان ته متوجه شو. هغوی په خپله د ځان ژغورنې لپاره د شاته تګ لاره لټوله تر څو کورونو ته وتښتي. حماس بن قیس هم غوره وګڼله چې کور ته وتښتي. نو په یو منډه یې ځان کور ته ورسو او خپلې مېرمنې ته ویلې ما پسې دروازه بنده کړه. هغوی وایي چې هر چا ځان پسې دروازه بنده کړه هغه لپاره امان. مېرمنې ورته ویلې هغه غورې دې څه شو؟ تا به ویل چې زه به هغوی ته ماته ورکړم او څو تنه به یې ستا خادمان کړم. غورې دې څه شوې چې نن راتښتېدلی؟ حماس بن قیس پرته له زړه څخه خپلې مېرمنې ته وویل که ته د خندمه په ورځ موجوده وی کله چې صفوان او عکرمه 2 خپلې کړې او 2 یې پردې کړې او وتښتېدل، او سهل بن عمر د یتیمانو د بیچاره مور په څیر ولاړ و، او که ته د هغه سره مخ شوي وې هغوی سره هم همدغسې تورې چې هغو تورو مټې او سرونه پرې کوي. هلته یوازې د بهادرو خلکو ها او هو اورېدل کېده. هغوی موږ پسې راغلل. د هغوی له سینو څخه داسې غږونه راتلل لکه څنګه چې زمری د غوسې په وخت کې غړمبېږي. که په هغې ورځ ته موجوده وی نو د ملامتي وړه غوندې خبره به دې هم له خولې څخه نه وی وتلی. اصل مقصد ته راغلو. د حماس بن قیس دا خبره سمه که د ده مېرمن د جنگ میدان ته راغلی وی او د جنگ زور یې لیدلی وی نو د ملامتي یوه خبره به هم نه وه کړې، خو جنګ یې نه و لیدلی ځکه یې خاوند ته ویلې چې هغه غورې دې څه شوې. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.